لغمان والي ختیځ زون کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یونما له مسؤل سره په ناسته کې یادونه وکړه چې سیمهیزې سولې راوستلو لپاره د له ولایتي شوراو مخورو سره هڅې پیل کړي. نن د سې شنبې په ورځ د وږي په 15مه نیټه په ختیځ کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یونما مسؤل ملک سیسی او یو شمیر نورو مسؤلینو د لغمان والي رحمت الله یارمل سره په داسې حال کې ولیدل چې پر مهاله د ولایتي شورا رئیس عتیق الله عبدالرحیمزي او د بیلابیلو سکتوري ادارو مسؤلینو شتون درلود. په پیل کې ختیځ کې د یونما مسؤل ملک سیسی لغمان ته خپل سفر د موخې په اړه معلومات وړاندې کولو سربیره د دې ولایت والي څخه مننه وکړه چې په خورا ښه شکل د ماموریت په دوران کې هر چیرته له نړیوالو موسساتو او ادارو سره کې اړیکې پایللې دي. هغه ویل د کورونا پر وړاندې د مبارزې په برخه کې ګڼ پروګرامونه ترسره کړي او له نورو موسساتو سره خورا ښې اړیکې او همغږي لري. هغه په قطر کې د افغانانو ترمنځ د سولې روانو خبرو ته خوشبیني وښوده او یادونه وکړه چې نو ټول افغانان له جګړې ستړي شوي او په هیواد کې تلپاتې سوله غواړي چې ملګري ملتونه هم د افغانانو غوښتنو او لاسته راوړنو ته د قدر په سترګه ګوري. ملک سیسی وایي دوی هڅه کوي چې په سیمه ییزه کچه د سولې لپاره هڅې له مسؤلینو سره همغږي کړي او له همدې لارې یوې پایدارې سولې او ټولنیزې اړیکې پراخې شي. هغه د ولایتي شورا رئیس ته هم ډاډ ورکړ چې د سولې هڅو په برخه کې ورسره همغږی دی او تمه ده چې د ولس استازي هم په ښه شکل ورسره همکاري وکړي. د لغمان والي رحمت الله یارمل په ختیځ کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یونما له مسؤل ملک سیسی څخه د مننې سربیره د دې ولایت په وروستیو بیلابیلو پرمختګونو رڼا واچوله. نوموړي ویل د سیمهیزې سولې په برخه کې یې له ولایتي شورا او مخورو سره هڅې له کرغیو ولسوالۍ څخه پیل کړي او ژر به نورو ولسوالیو ته هم دا لړۍ وغځول شي. خو افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونه د خپلې خاورې او ملي نواميسو د ساتنې مسؤلیت لري او په ښه شکل به د هر ترهګر په وړاندې مبارزه وکړي. ښاغلي یارمل زیاته کړه د زون په کچه یې هم د امنیت سولې انکشاف او د همغږۍ زیاتوالي په موخه ناستې پیل کړي چې تېره اونۍ په لړ کې کونړ والي سره ګډه ناسته وکړه. هغه د یونما مسؤل ته د ډاډ ورکولو سربیره غوښتنه وکړه چې د دوی له ادرسه د یو شمېر غیر دولتي موسسات د طبیعي پیښو او نورو برخو کې خپلې مرستې زیاتې کړي. د ولایتي شورا رئیس عتیق الله عبدالرحیمزي هم د ولسونو په استازولۍ د یونما مسؤل ته ډاډ ورکړ چې د سولې په پروسه کې ورسره دوی او ولسونه کاملا همکار دي. هیله ده چې دغه اداره هم لغمان د خپله پاملرنه زیاته کړي.